کې ارباز صاحب دی جهانگیر صاحب دی دیدار ملتانی دا سلیکټ شوی دي دا سلیکټ دي کنه نو رائټر سلیم مراد صاحب دی چې کوم سکرین پلی متوی لیکل او سجاد صاحب چې کوم دی هغه مکالمه لیکي نه با ټای شي او یا با یکم نه به شروع شي نو بیا د کیمرا ورک چې کوم دی د کیمرې کم کار دی هغه ان شاء الله 14-15 ورځې کې مون ختمو خیر روزي نه مخکې مون کیمرا کلوز کو زمون خاص کر د اکټرانو ته بالکل ذهن کې دا خبره راشي یا کوم سٹار دی چې دا خبره یې ذهن کې راشي چې د دور کې پروډوسر هغه ورځ ما سره یو آرټیسټ نو مینال هغه ما سره ډیسکس شروع کو چې زه خو به دومره علم او ګرانی شو نو ما غي ته وی چې جی تاسو داسې خبره خو کړ ټیک ته ستا خو د لاس خو خدمت کپڑے د لمونګ واخلو پسټ راشي چې هوټل د پروډوسر عثمان صاحب د نوی سوچ کوي او کوشش او مهنت پکې شامل ځکه چې خو د میوزیک حواله سره به دا وایم چې شاکر زیب بای ډېر ښه موسیقار ما سره ته اقرار او تیزاب نه پس لکه د وایم چې شپږ کاله بعد هغه ما سره کار माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे औलाद का नाफरमान होना कारोबारी बंदिश बैरून मुल्क सफर में रुकावट हर किस्म की बीमारी का खात्मा औलाद का ना होना तलाक के मसले को फौरी हल जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा नसीब गुल बेहुनर पट पना दे हुनरमंद बचरी नशी په جهان پټ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا موجود ما په لاهور کې قدرمنو تاسو ته پته را چې اختر را روان دي او د اختر د لپاره د هر پروډوسر د هر ډایرکټر د هر اداکار د ارمانی د خوښي چې په دې اختر باندې زما فلم خامخاري لیشي او سپر هټ کامیابی او مسله کې زما سره پسند کې ناز د پښتو د فلم انډستری یو ډیر تکړه ډایرکټر یو ډیر لکی ډایرکټر بہت زوم ځکه چې دوی کوم ګورو د دوی په کریډ باندې څومره فلمونه دي او ستن کامیاب دي شاید عثمان صاحب زموږ سره ناسي یو سره سجاد صاحب رائټر ناسي هم تاسو ته پته نو مولي رائټر دی قدرمنو د اختر د لپاره چې کوم فلمونه جوړیږي په هغه ډول کې عثمان صاحب هم شامل شوی دی دا غوي یو فلم جوړی ته صرف زما غالبا په دغه نوم باندې فلم جوړی دا غي حواله سره په عثمان صاحب سره خبرې ترې عثمان صاحب په خپل پروګرام کې تارکالی هم ستړي مشو السلام علیکم وعلیکم السلام مننه مراد علي چې تاسو مونږ لراله د مناسب مو کنه چې په فلم باندې خبرې وکړو نو تاسو ډیره مهرباني مننه سبا وای د فلم په حواله سره فلم بس ان شاء الله مطلب سمرا کاری کمپلیټ شي کار بس پیپر ورک کمپلیټ دی بس ان شاء الله یو ورځ نیمه کې دا د ډېر مرحلي او پیپر ورک کی میوزیک یو څه بل سی کنه بالکل نو سکرپټ بیا میوزیک بیا لاغي سکرپټ بیا شیډول جوړول بیا لاغي سجاد صاحب راغلی مکالمه سلیکشن کولی دا کارانو او سلیکشن کولی نو بس تقریبا ان شاء الله دا کارونه کمپلیټ شو بده ورځ کمپلیټ شوی میوزیک هم کمپلیټ دی تقریبا بس سنگرانو هغه کلی په ورځ نیمه کې هم کمپلیټ شي که خیری ان شاء الله د فلم د دغه حواله سره بسوي مطلب په دې کې کم اکټران تاسو اغستی دي دغه هو ارباز دی مین باندې هیرو چې کم دی او جهانگیر دی او جنکو کې سره دیدار ملتانی ده او نور یو مین یو هیروین ته پکار ده هغه ان شاء الله د ورځ نیمه کې فائنل شي نه هغه نه فائنل او باقی به کوم کاست د پښتو طرف نمبر کې ډېر ښه اکټران دي که خیر نه دي کې ارباز صاحب دی جهانگیر صاحب دی دیدار ملتانی دا سلیکټ شوی دي دا سلیکټ دي کنه نور کار پکې سایډ ته چې کوم کریکټری سپورټینګ کریکټری مور پلار کریکټری هم موږ بس لاور ته پورون راغلیو نو ان شاء الله اوس ورځ نیمه کې فائنل شي که خیری کوم ګورو سینما مطلب یقینا چې ډیره زیاته ختمه شو زبدا و ما دغه کراچي یو سینما د ودري په خبر کې یو سینما د ودی د غسوات کې نو دا یو ریسک غستل نه دی فلم جوړول ډیر زیات مونږ زما ایز ډایرکټر د خپل خبرو دا وکم کدی وخت کې پروډوسر راځي او فلم جوړي نو زم چې دا ډیر لوی زړه دی او نو مونږ لم بیا دا پکاري کده ایز ډایرکټر کار کوم مالا پکاري چې دا پروډوسر قدر وکم یا ستاون وکم سینما ولا پکاري چې هم هغه وته هر کلی و رئیس تاونو کې د آرټستان چې کوم دي بعض زمونږ دوه درې د مین اکټران چې هغه نو هغه ته زداله کړ ریکوست کوم چې پروډوسر راځي دی وخت فلم جوړي نو کم از کم دا غلګ ډېر خاطر کوي ځکه چې دا
بس د سیده چې زما چې د یو په خبر باندې 50 لک روپیا ته ډیپند کوي چې یو په خبر سینما نه ولور دا ډیر مشکل کار دی بیا هم پروډوسر راځي او جوړي نو غټه خبرې ده اما هم داسې ډیر زیات اوریدل چې را په د اختر د فره د کم چې زموږ مین اداکاران د هغوی معاوضه لګه سیوا کی نو تاسو په خیال زم کمپرومایز کول نه دی په کار زما چې اختر بغیر اختر دا یو ریټ وی او یو سیستم وی او ټول تعاون کې یوازې د اکټرانو نه دغه توقع نه ساتم ټول د سینما پورې چې سینما اونرز چې کوم دي هغوی هم نه پروډوسر سره سره تعاون کوي نو زم چې پروډوسر ځکه اوس سینماګانې ختم شوې یا 2-3 سینماګانو باندې لکه مونږ ډیفنډ کوو نو زه چې دوی تعاون کوي نو دغه تعاون په وجه پروډوسر لکه په مینه وي چې دا یاره ماته سره ریکوري ته سنا سره راځي نو هر سړی چې کوم نه کاروبار کوي د کاروبار نه علاوه خو دلته لکه اوس راځم زه خپل فلم جوړوم نو زه به د 2 پیسو لپاره چې ما شوقیه خو لکه څوک هم کار نه کوي نو بهر حال بس امید لرو چې ان شاء الله زموږ خاص کر د اکټرانو ته بالکل ذهن کې دا خبره راشي یا کوم سٹار چې دا خبره یې ذهن کې راشي چې د دور کې پروډوسر هغه ورځ ما سره یو آرټیسټ نو مینال هغه ما سره ډیسکس شروع کو چې یاره زه خو به دومره علم او ګرانی شو نو ما غي ته وی چې جی تاسو داسې خبره هو کړ ټیک تا خو د لاس خو خدمت کپڑے د لمونګه واخلو پسټ راشي چیر هوټل د پروډوسر درکې چې دا کوم مطلب د الف نه دی پور سمره خرچه د اکټر دا کوم پروډوسر د کپڑے د پروډوسر جوړي لکه د سیګریټو پورې پروډوسر درکې ما ستا ول لاس خو ته چې ګرانی ده نو ته خو سره بای کې خپل اکټ خرڅه کړه بالکل خپل هنر خرڅه پروډوسر چې کوم نه وزا او ډور مان سره تلارم ما چې بعد 15 کاله مخ کې پسټاپ باندې کوم ناشته کول هغه په 8-10,000 کې ده بالکل اوس چې پروډوسر هغه ناشته کینو په 25,000 هم نه کیږي نو د پروډوسر د لپاره زیاته سخته شو که تاسو د لپاره زیاته سخته شو لکه سړی وی ګرانی شو موږ به اوس دا علوم نو تاسو خدا سوچو چې کوم پروډوسر انویسټمنټ کینو ګرانی خو دا غره لپاره تاسو نه یو ډبل دا صرف هغه کړهو د معمولی صرف اکټینګ دی بس نور خو سب نو پروډوسر د لپاره غریب د لپاره ګرانی شو ناشته روټیګان یو څه بل څه لوکیشن مخ کې او کس مثال په 15-20,000 ورکو چې فارم هاوس او دغه هغه اوس په 50 نو ورکه غیم نه ته ګرانی ده نو غرق خو په پروډوسر شو کړه په یو فلم کې تقریبا لکه څومره کسان به زم چې کار کوي لکه صرف دغه اکټران نه دای سره ټیکنیشن شي دای سره کیمرامین شي دای سره فایټر شي دغه څومره د پښا خو ډیر خلک وي تقریبا 60-70 خلکو روزي دي سره تړلې شوی نو بیا هم د کریډټ د پروډوسر تور کوم چې راځي په دې دور کې فلم جوړی نو دغه 50 کسان او یا کسان او هغه بیزی وي دا وی پکې الله تعالی یو وسیله جوړي دا نه جګنه هغه پروډوسر خو دا پروډوسر یو همت او فلم جوړولو کې لګره ټول خلکو یو سره شي نو زبستا انډستری هم داسې آبادیږي روزګار او یو بل څه چې تعاون کوو کیږي بدا چې هر سړی ټیکنیشن میک اپ مین رائټر ډریس ماستر او سره آرټیست او یا لایټ مین شو دا ټول په روزګار نو انډستری هم دغه نه دا به روزګار کیږي ورسته ورځ هم دغه یو آرټیست بناسي یو ځکه پریاد کی کار نشه بل ټیکنیشن بناسي کار نشته انډستری ختم شون په دې چل ختميږي انډستری دا د وجه تاسو دا فلم په کومه سینما ریلیز کی دا په صابرینا سینما پېښور او کراچۍ کې به بس خبره لا روانه ده نو الته سینما کنفرم نه ده ان شاء الله ورځ دوه کې هم کنفرم شي او دا فلم تقریبا د څومره بجټ وي یاره مون کوشش کوو چې پروډوسر د لپاره منډه څه خو ذاتی تور د ما دا ایمانی چې زه پروډوسر د لپاره منډه وامه خکار په لږ وخت کې وکړو د دې وخت حساب سره وکړو وخت سره سمجوتا کې نو له بچ کېږي خو بیا څنګه چې ما تاسو خبرو کې ډېر ستړي وی ګرانی دی او آرټیست هم پیسې زیاتې کړي ټیکنیشن هم زیاتې کړي نو بیا هم دغه 50 څخه خامخا راسي د دې فلم رائټر چې کوم دی هغه سلیم مراد صاحب دی دا رائټر سلیم مراد صاحب دی چې کوم سکرین پلی متاوی لیکل او سجاد صاحب چې کوم دی هغه مکالمې لیکي او جا څومره مطمئن دی خپل فلم نه تا خو بس مطلب سکرپټ خو به دی یاره زه خو یو فلم مطابق زه خو تر د ریلیز د 15 ورځې پورې فلم نه مطمئن کېږم ځکه چې خپل درم نه خو زه ډیر کوشش وکم
خو مطمئن پروډوسر یا ډایرکټر ال شي هغه چې داغه فلم په سینما باندې رش واخلي پبلک راشي او پبلک وی چې دا فلم دی نو ایز ا ډایرکټر زه ال مطمئن کېږم ګینه ما ډېر ښه فلمونه کړي دي ما سره به ټینشن د اختر د لومبۍ ورځې دویمې ورځې درېمې پورې ما سره ټینشن چې کله به پبلک ریسپانس راغی پبلک به وایي چې یار ویری ګوډ ښه دی فلم ریپورټ په خره ووتو نو بیا به زه مطمئن شم چې یاره ما اوس ښه فلم جوړ کړی خیر که مونږ اوورال ستاسو فلمونه روال وګورو نو تقریبا تاسو په دې اګله ډېر زیات لکی تاسو تقریبا ډېر زیات فلمونه هیټ راغلي دي شکر الحمدلله به دا زه به دا وایم چې زمونږ د مینوالو کتونکو مونږ سره مینه ده ځکه چې ماته ریسپانس راځي په میسنجر باندې واتساپ باندې داسې ماته میسیجز راشي داسې خلک چې داسې ملګري چې زه یې پیژنم هم نه او هغوی ماته میسیج وکړي چې یاره مونږ ستا یو فلم هم نه دی خطا کړی څه فلمونو باره کې ماته دا وي مونږ لس پیرې پلانې فلم کتل لس پیرې مو دا کتلې نو به دا هم د دې مینوالو هغه مینه ده مونږ سره او بس دعاګانې دي په شام څوک مور پلار دعاګانې دي یاران دوستان دعاګانې چې الله بس عزت راکړي مونږ څه دومره په پاکستان کې او په پښتو کې به لکه ته څه کریشن چې کوم د هغې لپاره ډېر شیزونه پکار وي د هغې لپاره ټایم پکار وي د هغې لپاره پیسه پکار وي چونکې مونږ سره شته نه په دې محدود وسایل کې او په مونږ خپل سوچ سره یو داسې کار وکړو هغه هم الله به عزت راکړي نو به دا هم غټه خبره ده او تو زو منتشا او تو زلو منتشا بشک بالکل سجاد صاحب سره خبره تر سجاد صاحب خپل پروګرام کې ترکاری السلام علیکم مننه مراد خان سو ویل غواړي د خپل سکرپټ مطابق د خپل د فلم په حواله سره سوال غواړي ما خو چې څومره پورې د سکرپټ سټډي کو سلیم مراد صاحب یو ښه کوشش کړی بل عثمان صاحب ما خو تاسو مخکې یو انټرویو کې ویلو چې عثمان صاحب د نوي سوچ کوي او کوشش او مهنت پکې شامل دي ځکه چې مهنت لازمي دی یو کیپټن کی ډایرکټر چې دی د ټیم کیپټنی هغه د خپل ټیم سلیکشن کوي او چې کوم ټیم هغه سلیکشن وکړي نو هغه سره پکار دي چې ټول ټیم ور سره خپل ایمانداری وړاندې کړي دغه چې زما که وایي تاسو زما ډایلاګ چې دي نو زه خپل حد پورې کوشش کوم چې یاره یو ښه مکالمې ولیکم یو ښه غونډې خبره وړاندې کولی په فلم کې په کیسه کې چې زه په یو ښه طریقه باندې وړاندې کوم تقریبا د جون زیات سفر ما عثمان صاحب سره وکړو په فلم انډسټري کې نو زما کوشش دا دی چې زه عثمان صاحب ته شاته ملاتړ ودرېږم او یوازې ډایلاګ نه هر قسمه خدمت که په سیټ باندې یو څیز اوچتولي هغې ته هم زه لاس اچوم په دې وجه باندې چې دا فلم چې دی که نه دا زموږ د ټیکنیشنانو زموږ د آرټسټانو د کور د نغري بل اور دی که دا رواني خو په نغري کې به اور بلیږي کټوۍ پخېږي خدای مګه که دا اخوا دی خواشي نو هغه د عثمان صاحب خبره شي هر سړی به دا فریاد کوي چې کار نشته نو څنګه چې زما لکه نیت دی نو دغسې د هر ټیکنیشن دا نیت پکار دی چې هغه خپل ډایرکټر سره خپل کیپټن سره پوره هیلپ وکړي خپله مرسته ورسره وکړي باقي پاتې شوه د فلم انډسټرۍ خبره نو په دې لږه غونډه کې انډسټري کې هغه حقیقت خبره ده عثمان صاحب وکړي چې پروډوسر یې راشي او هغه لکه په دې وخت سره فلم جوړي نو هغه په خلکو له پکار دي ټول ورسره منډه وي موږ خپل هدا پوری کوشش ته ان شاء الله او تقریبا سکرپټ چې دی کمپلیټ شي کله نو دا شو کړه چې سکرپټ بالکل کمپلیټ دی کیسه زموږ کہانی چې دا بالکل مکمل ډایلاګ لګیا ما عثمان صاحب سره ډسکس کوم او لیکم ورسره زه هم دې ځل ان شاء الله فلم په سیټ باندې کدا چې 10% کار پاتې پړې لاګي جو کو نور مکمل سکرپټ مونته ان شاء الله چې فلم سکرپټ خدای ډیر زبردست دی او ان شاء الله وام بتنه خوند اخلي خو د میوزیک حواله سره به دا وایم چې شاکر زیب بای ډیر ښه موسیقار ما سره ته اقرار او تیزاب نه پس لکه د وایم چې شپږ کاله بعد هغه ما سره کار کوي نو موږ چې کار وکړو ما د هغې سوچ وکړو ما هم مخکې هم شاکر به منمه زه لکه چې یو په میوزیک کې چې کوم دی د پښتو په میوزیک انډسټرۍ کې یو شاکر زیب دی یو ماسټر علی حیدر دی دا داسې کسان چې دی پویم دی پاره یو شي نو شاکر به سره ما اوس کار وکړو نو خدای شته زه ډېر زیات مطمئن شوم هغه نه هغه ډېر محنت سره او ډېر لکه ما به ورته په شاعرۍ کې بس خبر راله موږ به یاره داسې هغه به نه او عثمان به بس پرېږده خیر 2 غنټې دی لیټ وشي
خو بس کینه سوچ ورته کوو په میوزیک په طرزونو باندې هغوی دومره خواري وکړه چې یو طرز مونږ لس پیرې ریجیکټ کو او بیا به مو جوړو نو هغه انشاءالله ډېر شوق سره دا میوزیک وکړو زه امید لرم چې انشاءالله دا به یو د اقرار په شان دا یو یادګاري میوزیک وي که خیري دې فلم ریکارډینګ به کله شروع کیږي دا به انشاءالله مونږ اوس د 28 نه شروع کوو یا یکم نه که خیري 28 یکم نه به انشاءالله به ریکارډینګ کوي نه ریکارډینګ کیمرې نه به کار مخکې انشاءالله کلوز مخکې به کلوز کوو که خیري بیا به 28 اوس د 2 3 ورځې پس 28 فروری کنه نو بیا خو دا 28 میاشته نه به 28 شي او یا به یکم نه به شروع شي نو بیا د کیمرا ورک چې کوم دی د کیمرې کم کار دی هغه انشاءالله 14-15 ورځو کې مونږ ختمو که خیر روجې نه مخکې مونږ کیمرا کلوز کوو بیا پوسټ پروډکشن دی ډبینګ دی هغه بیا روجه کې بیا کړهونی بیا د شپې لکه مونږ دلته عموما ایډیټینګ او ډبینګ کړی دی انشاءالله به دغه روټین دی بس دعا به کوو خپلو مینوالو نه هم تمه لرو چې انشاءالله مخکې هم سپورټ کړو بیا هم سپورټ کړي الله دې وکړي ستاسو سره فلم کامیابي سپر هټ کامیابي حاصل کړي قدرمنو شاهد عثمان صاحب چې موږ سره خبرې ترې وکړې د په دې اختر د روان فلم ته صرف زمای په حواله سره موږ خبرې ترې وکړې دا غوي چې د سکرپټ مکمل دی یو څو لکشن ډایلاګ کې لکشن کار پاتې دي او د 28 نه یا د یکم نه باندې دوی ریکارډینګ شروع شي ان شاء الله 10-15 ورځې کې به د ریکارډینګ مکمل شي او زموږ امید دي چې ان شاء الله دا فلم به سپر هټ کامیابی حاصل کړي ځکه چې عثمان صاحب ډیر زیات یو لکی هدایتکار دی او تقریبا په هر اختر د دوی فلم خامخا سپر هټ کامیابی حاصل کړي دا زموږ دعا ده چې الله تعالی د دوی له دغه کامیابی ورکړي او عزت ولور کړي اوس په نظر اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان